السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن انسټال کړئ چې بیا کله هم تاسو موبایل څوک راخلي او تاسو د موبایل د لاک ولولو کوشش کوي نو تاسو موبایل به اتوماتیک د هغه نه د تصویر وباسي او به چې کله هم تاسو خپل موبایل راخلي نو تاسو ته پته لګي چې آیا زما موبایل چا راغسته دی او په څه ټایم یې راغسته دی. ډیر زیات د کمال سیټینګ دی په نن ویډیو کې به تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې دغه د کمال سیټینګ وکړئ. ورته نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ. زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي. نو پس په تاسو کې تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي او کوم بل چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمبل هم د هغه ځای نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ سمبل دا به دا رقم اوپن کړئ. پس تاسو ته لاندې یو آپشن درکړي تاسو ښکاري په دې باندې به سمپل کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ښکاري دلته بیا تاسو له نیکسټ په دغه رقم دباو کلیک واخلئ. ها نو پینش باندې به کلیک کړئ. نو دا ټول سیټینګ تاسو سره دلته او شو. بیا به تاسو کې دلته تاسو له وړو کې یو بټن درکړي دا سمپل په دې بټن باندې به یو ځل کلیک واخلئ. دلته ټول سیستم تاسو کیمرا چې کوم دا وای دا موږ اکسس کوو د لپاره به تاسو پرمیشن ورکړئ. تاسو ته ښکاري دلته په اوکې باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په اوکې باندې کلیک کړئ نو دا به ټول تاسو ته الاو کوي. بیا په اوکې باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو دې اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ ځکه چې وداوت پرمیشن یو اپلیکیشن هم تاسو په موبایل کې نه چلیږي. هر یو اپلیکیشن ته به تاسو دلته پرمیشن ورکوئ. نو به تاسو وسو کې دلته په فسټ اپ دلته پرمیشن ورکړئ. تاسو ته ښکاري دلته ټول نه لاندې کله چې هم تاسو دلته کلیک واخلئ نو بیا به دلته تاسو دغه بټن آن کړئ. کله چې هم تاسو دغه بټن آن کړئ واپس په تاسو بیک شئ نو دلته تاسو سره دا بټن تاسو ته ښکاري ګرین کلر کې یعنی په شین کلر کې به تاسو سره بیا شو کیږي. نو تاسو سره باندې نوټیفیکیشن هم چلیږي پروټیکشن انیبل. اوس چې څوک هم تاسو موبایل راخلي او دغه د تعلیق ولولو کوشش کوي دغه لاک ولولو نو تاسو موبایل به اتوماتیک د هغې نه تصویر وباسي. بیا که تاسو غواړئ چې دا سیټینګ په خپل موبایل کې آپ کړئ چې مطلب څوک هم تاسو موبایل لاخلي زما موبایل ته بیا تصویر نه وباسي نو تاسو به صرف یو کلیک دلته واخلئ. کله چې هم تاسو دلته یو کلیک وکړئ نو تاسو ته ښکاري برابر نوټیفیکیشن هم لاړ شي او ورسره دلته چې کوم بټن ده نو دا به بیا بلیک کلر کې شي تور کلر کې بشي. نو بیا چې څوک هم تاسو موبایل راکړي او تعلق ولولو نو تاسو موبایل په تصویر نه وباسي. بیا که تاسو غواړئ چې بیا دغه سیټینګ تاسو آن کړئ نو بالکل په یو کلیک سره تاسو کولی سمپل دی یو کلیک تاسو ورکړئ نو تاسو ته ښکاري بره دغه آپشن به هم تاسو سره راشي او ورسره بیا چې کله هم تاسو موبایل څوک راخلي نو اتوماتیکلی به د هغې نه تصویر ویستی کېږي. نو ډېر زیات د کمال سیټینګ دی خو ګومر ګرو دا که تاسو په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به تاسو موبایل څوک نشي راغستی او که څوک یې راخلي هم خو بیا به تاسو موبایل د هغې نه تصویر وباسي او تاسو بیا هغه معلومولی شي چې زما موبایل چا راغستی دی. ډېر زیات د کمال سیټینګ ضرور د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا په هر ټایم کې تاسو په کار باندې شي راتلی. نو دا د ویډیو کې تاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله په امان.